سلامونه او نیک هیله احترامات دوستانو د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د غزل رنګ او زه تاسو میزبان انور لمین افریدي دا وخت زه موجود یم ضلع خیبر لنډ کوتل د سلطان خیلو په مقام باندې کتونکو لږه موږ تاسو ته ډېر پروګرامات تاسو سره شریک کړي مختلف قسم کې دستوري مشاعرې همدغسې یو ښکلې مشاعره منعقد شوې وه چې د خسرو استاد په یاد کې وي او دغه سره د دغه علاقې ګڼ خلک راغلي دي، شاعران راغلي، ادیبان راغلي او دا په اول ځل باندې یو داسې مشاعره منزلې شوه چې د خسرو استاد په یاد کې ده. چونکې د خسرو استاد خو موږ ډېر ویلی کېږي چې دا ډېر حاضر جواب دی، خو اوس دلته دغه خدمات په دا باندې خلک مجبوره شول چې د په یاد کې یو داسې ښکلې مشاعره راجوړه کړي او دا خلک ډېر په ګڼ شمېر سره راغلي. ګورو چې دغو خلکو د خسرو استاد په یاد سره څه تاثرات لري، څومره معلومات دي ورسره. کتونکو موږ سره اوسېږو انشاءالله ښکلي معلومات به موږ تاسو له ډېر کوو د خسرو استاد په یاد کې. جی کتونکو دا ډېره د خوشحالۍ خبره او د خوشحالۍ ویاړ خبره وه چې موږ دغې علاقې خلک دا یې غوره وګڼله چې خسرو افریدی چې یو داسې به وي چې یو نوموړی شاعر مو، یو حاضر جواب مو، نو دا خلک په دا باندې مجبوره شو چې د ده په یاد کې دومره ښکلې مشاعره یې راجوړه کړه. نو دغې په حوالې سره ما سره کندهار افریدی را سره موجود دی. دی به د خپل خیالات سره شریکوي چې خسرو استاد څرنګه سړی و. جی ډېره مننه نورالامین صاحب، بیا خصوصي خیبر ولس اتوسی چینل ډېره مننه چې هغه په لوکا کې داسې پروګرام کېږي او هغه کوریج ورکوي. خسرو په دې خو لکه څنګه حمزه صاحب ام صفات مو سره ګپ شپ وچلی چې خسرو پرېدی په عوامو کې ټولو نه مقبول لکه څنګه خوتیر د خورین کې دو تقریبا نو خوتیر او خسرو استاد دا په عوامو کې دا بلکې ټولو پښتنو په ساده باندې دا مقبول شاعرانو. حمزه شنوری غټ شاعر و خو هغه په مقابله کې دا جوت مقبول و، ادوره نه و مقبول. هغه خو غزل د لوړې درجې بابای غزل دی، خو دا جوت په عوامو کې اوس هم دا سندرغوړي چې کوم دي لکه خبرې کېږي د وخت کې چې کومه میډیا وه د سندرغوړي وو نو هغوی په وجه باندې خسرو استاد خاطر په عوامو کې ډېر مشهور مقبول دي. کندهار افریدی دا راته وایي چې داسې یو اقوالي وي یا داسې یو مزاحیه خبره وي چې ستاسو ته یاده یې دغو مینهوالو ته هم وکړه نو ډېره مننه وي، ځکه چې نن د یو مشاعره د په یاد کې راښوې نو که داسې یو قیمتي خبرې یا داسې مزاحیه خبرې ستاسو ته یاده یي که هم ورسره شریکه کړه. ډېره مننه. نو هغه خو ډېر زیات یو مظلم دی چې په باندې یو کتاب ولیکل شي څوک یې به باندې ولیکي نو هغه لا په هغه کې به وي اوس دلته ماشومان هغه هم دي وایي چې چا ورته وویل چې خسرو استاد دا ګوډه ډېر ټری ده به باز چلولو نو چې ده ځواب یې ورکړو چې ولې چې داسې پلانکیه نو خپل خو هم نشته کله یې ټری و کله یې بل ټری و نو دغه په باندې کتاب لیکل شي د کور خبرې کړي لکه څنګه اوس جبران صاحب وویل چې کشر او مشر تشریح کړي ورو چې کشر به داسې کوي مشر به داسې کوي نو دا باندې پوره کتاب لیکل شي. تاسو د چینل په ذریعه باندې زه عوام له دغه داسې کسان چې هغه د یونیورسټي سټوډنټان دي پښتو نو د خسرو استاد په دغه شي باندې د کومې چې د مزاحیه خبرې دي په دا باندې لیکل کولی شي او کتاب په جوړولی شي نو دا یو غلم د موږ اپیل دی چې دا وکړي. جی کتونکو لکه څنګه ستاسو ته پته و چې موږ تاسو ته وویل چې نن د خسرو افریدي په یاد کې یو ښکلې دستورات ترسره شوه چې په دا کې ډېر ښکلي ادیبان خلک راغلي وو، شاعران خلک راغلي وو. داسې موږ سره منظور شینواري را سره موجود دی. دا یې به دنه معلومات اخلو چې نن د کومه خسرو استاد په یاد کې اول ځل داسې دستوره یا مشاعره تابع شوه چې ده ته دی په کوم نظر ورته ګوري. جی بالکل ډیر وخت پس د خسرو په کې په یاد کې مشاعره وشوه او ډیر ښه مو شو او زه په دې باندې خفه مې افسوس هم کړم چې دې نه مخکې څه نه وشوې په کار دی چې په دې باندې هر کال دغسې کلیزه وشي او دغسې شاعران چې څنګه دي دا بالکل په دې باندې دا شاعر خسرو ژوندی کوي او کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو هغه ته زه خراج تحسین پیش کوم او دغسې مشاعرې د بار وکړی شي په خسرو باندې په نورو هغه باندې او دلته کې شاید شینواري صاحب هم زه دا مطالبه کړم چې دلته کوم کلچر پروګرامونه دي په هغې کې چې دی برپور کر عیسا اخلي نو ډېر بخي او مشاعرې سره سره موسیقي هم شي نو ډېره بخي. مننه. کتونکو موږ سره د پاکستان تحریک انصاف د کلچر ډپارټمنټ مشر وګړی شهید شینواري را سره موجود دی. دنه به معلومات اخلو چې نن د خسرو استاد په یاد کې یو داسې ښکلې دستورات ترسره شوه او ستاسو د کلچر ډپارټمنټ د اړخه ستاسو به دغې مشاعرې ته په کوم نظر ګورئ. جی
بالکل زه خو د خیبر جرګې ادبي مشکور یم او شکریه ادا کوم د دې کلي خلکو شکریه ادا کوم چې د خسرو اپریدي په حواله سره یو دستوره منعقد کړه او دا یو ښه اقدام دی داسې قسم اقدامات په کار دي ځکه چې د دې خړې خاورې ډېر غټ نمونه پیدا کړي امزار شینواری دی خاطر اپریدی دی خیبر اپریدی دی نور داسې ډېر لوی نمونه د دې خاورې پیدا کړي دي او په کار دی چې دا کلچر زمونږ همدغسې ژوندی وساتي دا خلک او انشاءالله چې زمونږ سایډ نه د کلچر ډپارټمنټ سایډ نه کار قسم تعاون ضرورت وي مونږ ورسره حاضر یو زمونږ چې کوم وزیر اعلی دی د خیبر پختونخوا محمود خان صاحب او زمونږ بیا وزیر اعظم عمران خان صاحب د سپورټس او د کلچر باندې خو ډیر زیات توجه ورکوي نو انشاءالله چې کم قسم مشکلات دي مشکلات به مونږ دوی په مخې تږدو او مونږ غواړو چې زمونږ د کلچر د وجې نه زمونږ د خړه خاوره سرسبز او شاداب شي او زرخیزه شي ان شاء الله دلته ټیلنټ او پوتنشل ډیر زیات پروت دی ولکه څنګه چې منظور شینواری وي داسې قسم توجه دینه مخکې چا نه ورکړی ورته ان شاء الله چې دا به مونږه په اول لیست کې دا کلچر او سپورټس باندې توجه ورکو چې موږ دا کلچر او سپورټس خدمت وکړو د خپل خلکو د خپل علاقې خلکو ته یو ښه پلیټ فارم ورکړو جی بالکل کتونکو دا شاهد شینواری چې یقینا چې خپل ګټوري خبرې ستاسو سره شریک کړي د خپل دا وینا چې ان شاء الله د موږ د کلچر ډپارټمنټ له طرفه څه قسمه خدمات یې هغه به موږ سره انجام کوو جی کتونکو لکه څنګه ستاسو ته پاته و چې موږ ستاسو ته ووایو چې د خسرو استاد چې کوم مختلف ادیبان وي شاعران وي هغه به موږ سره مخاطب کوو خو اوس ما سره اوس یو داسې شخصیت موجود دی چې د خسرو استاد ملاسای را سره موجود دی مهر ګل افریدی را سره موجود دی دی به د خپل د نیکه په هکله هغه قیمتي معلومات چې د کیمرې د سترګې نه پناه و خلکو ته پته نه وه هغه به ستاسو ته نن په ډاګه کوي چې دی څنګه شخصیت و ځکه چې دی څومره خلک راغلي هغه د هغه خدمات د خلکو د سترګو نه نه هېرېږي ځکه چې د ده په یاد کې دومره په ګڼ شمېر سره یو ښکلې مشاعره تابعه شوه جی اول خو لږ دا خیالات را سره شریک کړه خپل نیکه په هکله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه د خیبر اولس والا او خاصه نورامین بایز دا خو چې کوم دی د مونږ نیکه خسرو په بابت کې د مشاعره چې کوم دی نن منعقد شوې ده زه د خیبر ادبي جرګې والان ډیر شکرګزار یم سره شکیل او مبارک زیب او امان الله بای نو مونږ نیکه خو چا نه څه پټ نه دی خسرو خو یو ډېر نومړی شاعر و خو افسوس مقام په دا دی چې یو خدای ډېر زیات په ځوانۍ کې لاړو ځکه چې د هغه چې کوم دی چې کوم ټیم کې دی وفات کېدو نو تقریبا چې 42 سال عمر یو اوس انشاءالله تعالی چې زه به په خپله باندې د ادب سره ډېر زیات شوق لرم او زه به انشاءالله تعالی چې په ده پکې هر کال د پروګرام رانیچ کوم به او د مشاعره به زه کوم او تاسو ټولو ته به هم پکې همدغسې دعوت ورکوم او د خیبر اولس والا چې کوم ملګري راغلي ځان ته خو تاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم نورامین بای او ان شاء الله تعالی چې د خپل د نیکه د حوالاتو نه به زه د علاقه خبروم چې د څنګه سړی و څنګه شاعر و ډېر ازر جواب شاعر و یقینا چې د ډېر زیات په ځوانۍ کې تللی په مخ اول نه د خبره وکړه چې ډېر په ځوانۍ کې تللی کې نو ډېر زیات کلیات پې د پروت وی او ډېر زیات کتابونه به یې شوي وی لکه نورو شاعرانو په نسبت باندې د ډېر زیات کم عمر وموندو یو دا راته وی لکه څنګه ستاسو ته پته وي چې د خاطر افریدي د حمزه بابا هر یو کلام هغه که ماشوم دی هغه که ځوان دی هغه که بوډا یا که نارینه و ځکه چې هر یو شعر ده ته بلکل په یاد وی نو دا هم ډېره خوشحالۍ خبره وه چې نن ستاسو راوچت شو خپل نیکه په هکله دومره ښکلې مشاعره منعقد کړه یو داسې لکه دی په دا باندې ډېر مشهور و چې خسرو استاد حاضر جواب او خلکو له به په موقع باندې جواب ورکړلو نو یو داسې خبره وي چې مطلب ستاسو موږ سره که شریکه کړه اکثریت ډېرې مزاحیه خبرې هم شته یو داسې خبره چې مطلب ستاسو سره په لیک شکل یا په یاد شکل کې سره محفوظ پرته وي هغه هم که دغو خلکو سره ډالۍ کړه نو مننه دي
بالکل دا خو ډیر غزر جواب شاعر او یو ورځ ویله وجري له چکون دی رامین به یو ملمه راغلی او د ولا کچالان راوخلو کچالو ډیر زیات ګرم وو د ملمه چې څنګه کچالو په خوله کړو نو کچالو پاس تالو پرې ونه خته نو خسرو صاحب ته چې استاد د لاړې د پڅو خستی نو دا ور دی چې په ګرمه کې پیراغلی خو ډیر ګران دی او په سړک کې پیراغلی نو بیا ارزان غورځيږي کنه نو هغه ته د ډیر اوس ډیر زیات خبرې داسې دي کنه چې هغه اوس بالکل خسرو د نن څه طریقه پورې د نوجوانو ته پته نه لګیدا او ان شاء الله چې اوس موږ په منظرام باندې نورامین به راولو او خامخا به دغه روان نسل ته چې کوم دی دا راخو اوس پرې د کتاب موږ نو چاپ کړی دا اوس 2-3 کاله یا 4 کاله وشو چې موږ د کتاب کلیات خسرو او چې کوم د پوښ چاپ کړی دی نو ان شاء الله ته په نوجوانانو کې به د ډېری خبرې په ذهن باندې راشي او ټول به ویني ان شاء الله تعالی چې د موږ د نیکه خسرو څه نه دی ویلي ډېر غټه شاعري کړې او ډېر څه ویلي دی ان شاء الله چې نورامین به دا به موږ د علاقې او د ټول ولست او د بي جرګې ته به د ارڅ منځ ته راغورځيږي او نوجوانان نسل به دغه ډېر چې کوم د پوښ مستفید کیږي ان شاء الله ډېر مننه کتونکو دا د خسرو استاد لشای مهر ګل فریدی یقینا چې ډېر خپل ګټوري خبرې استاد سره شریک کړي او هغه قیمتي خبرې چې څنګه دغه مخکې چاته نوې ویل شوی او استاد سره شریک کړي یقینا چې ډېر خپل خبرې وکړي استاد به ډېر استفاده اخیستې وي چې کتونکو مشاعري ریپورټینګ استاد کتلې او هله لرم چې استاد به ډېر استفاده اخیستې دا حقیقت دی چې خسرو استاد یو نوموړی شاعر مو یو مزاحیه شعرونه هم لیکلي او دغه علاقې له ډېر خدمات کړي د پښتو د ژبې او که وګورئ بله دا چې د خسرو افریدي په یاد کې دا اول ځل مشاعره چې دا منعقد کړلی شوه او موږ له پکار دی چې داسې خلکو خدمات وکړو چې هغه د پښتو د ژبې لپاره هڅې کوي کتونکو د دغه سره د موږ پروګرام پای ته ورسېدو تاسو خپل ورور له اجازه درکړو د الله په امان